چکر دی ملګرو جوړ کو ځکه چې پیپر یې ادم ختم شوی او سټوډنټ وی کو د 12 بجو نه وروسته خو چټي نو دیو دا وی چې راځي لاړ بشو چکر لا ملګری به یو بل سره ګپ شپ ولګو نو مینه محبت چې هغه به یو بل سره سیوا کو نو دا ویډیو را سره مخ کیو چې ملګرو راغلی و دغه د خانپور وی تاسو ویل دا نو بیا دې ملګرو داسې وی چې د ابتابات په طرف زو نو هغه وی وینو ملګرو دغه د یونیورسيټي دا لایف ته نور مخکوم بیا تاسو ته پاتره چې څومره سړی په برزي هغه په سختي چې هغه به زیاتېږي د سبق سره یا چې په هر شعبه کې مونږ ملګرو نو چې خپل د کلچر نه ځان خبر کو د خپل رواج نه ځان خبر کو ملګرو دا کله چې دا په خپل ګورو خپل وطن چې هغه په خپل دغه سیو ګورو نو مونږ به د بهر خلکو په معیار او دغه په رواج دا وسی کوي تاسو ته ښکاری شین په سر لري او شنو شنو بوټي ټول مزیدار کله یو سټ تاسو ګورئ ملګرو دا بارډر دی د نور دی غاړي تک تورې تیار شو ته وای چې باران دراتلو دی او کله غړي ست تاسو ګورئ د تک سور نور دی ته وای چې د ګرمای نه اوسم دغه د الله تعالی قدرتونه دي نو وای چې لوی قدرتونو ربا او تمنا دا ورېږي چې ستا د سکڼي ماښام لږي چې زړه لږي دا پښنو ونو کې بند ملګرو مخامخ چې کوم روډ دی غیر چاپیره که تاسو د قدرت د ښکلا وګورئ تاسو یقین وکړئ ملګرو د سړی روح ته چې کومه خوشحالي د هغه میلاویږي نو بیا یو سیټ ته د دې نه شاته چې کوم روډ تللی د نتیاګلۍ سیټ ته مري دغه طرفونو ته تللی او دا روډ په مخه تللی دی بیا د هرنۍ چې کوم سیټ دی هغه طرفونو ته دا روډ تل دی نو د دې په حواله بر سره مخکې خبرې کوم دا را سره وګورئ مخکې भाइयों ये हम हरनोई पहुंच गए और बहुत ही खूबसूरत नेचुरल और प्योर ब्यूटी है ये आप देख सकते हैं ये हरनोई की खूबसूरती ये इस खूबसूरती में ये बादल और ये सूरज की रोशनी चार चांद लगा रही है वही आप लोग देख محل په هرنۍ ابتابات کې کوم چې د خیبر پښتونخوا د هندوکش په غرونو کې موجود ده نو که د دې ځای په حوالې سره زه خبرو کوم د هرنۍ واټر فال چې کوم دی ملګرو هغه خاص کر بیا د شاهد خان ویلیج کوم چې کوم ګاو دی په هغه ځای کې موجود دی چې د ابتابان مین کیلومتر لاره غیر چاپیره ماحول تاسو را سره وګورئ ملګرو توتان دي نو وایي چې توتان فاقه شو ته رانلې ماله یوازې توتان خوند نه راکوي نه او بیا شاته چې تاسو وګورئ د هندوکش غرونه دي ملګرو ما ته د افسر افغان لاله دغه شعرونه یادېږي وایي چې د شانګلپا د سردارو زلمیه د هندوکش دړو کې کور جوړ کړه د حوصلې املات چې د ماته نشي د دې ذرې نه اور جوړ کړه نو ملګرو راغلي په چکر منډه کې دلته د نورو خلکو سره او د نورو خلکو د نورو ځایونو هلکانو سره بیا د هغو سره خبرې اترې دي هغو سره وشوې د هغو سره ګپ شپ ولګو نو زو کته د دې واټرفال د ویډیوګانې منتخب دغه سره دلته رالو وګرځېدو د دې ځای خلکو سره میلاو شو د هغو سره خبرې اترې وکړې ګپ شپ ورسره ولګو تاسو یقین وکړئ ملګرو د دې ځای څومره خلک چې دی هغه فزه کارمندګي ځان نه شرموي که زما نه شاته تاسو څومره خلک چې دی بس ځان یې فزه کې مشغول کړی که دا کټ تاسو وګورئ ملګرو نو د دې دیو 1.5 روپۍ ګنټه اخلي نو دا خبره په دغه کول غواړم ملګرو چې چېرته به هم په کاروبار ځان نه شرمو په هېڅ ځای کې خپل دا سوچ چې دی د کاروبار سیټ بیا د دغه مینې محبت په باره کې د ملګرو سره خبرو کولو ته جوړول غواړي نو یو سیټ دا خبره ډېره اهم کول غواړم که د ضلع شانګلې څومره هم ښکلاګانې تاسو وګورئ ملګرو د دې ځای نه یو په درې دي خو بس کمی زمونږ د هغه ځای د روډونو ده دلته که د دې ځای دا روډونه تاسو وګورئ ملګرو دومره برابر او دومره ښکلي جوړ شوي دي نو دا خلک ځان ته اټریکټ کوي دا روډونه د دې ځای چې دا خلک چې دلته کې راشئ د دې ځای د ښکلاګانې وګورئ نو د دې ځای چې کوم بیا خرڅونکي دي ملګرو یا چې کوم په څه کاروبار کې دي هغو بیا په ترقۍ رواني نو بیا چېرته کې څوک د کولکان مزدور به ته ونه ویني که موږ دغسې خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړو تاسو یقین وکړئ ملګرو دا خبره کول نه غواړم خو بیا مې د دې ځای د روډونه د دې ځای د ښکلاګانې او د دې ځای دا ماحول د دې خلکو دا سوچ دغه خبرې ته مجبوره کړي که زمونږ سیاسي مشران تاسو وګورئ زمونږ د کلي روډونه تاسو وګورئ بیا د هغې یو سیټ ته ښکلا وګورئ نو د دې ځای نه به کمه نه وي خو زمونږ بدبختي دغه ده چې زمونږ کوم سیاسي مشران دي کوم سیاسي لیډران دي د هغو نه مونږ چېرته دا تپوس نه دی کړی هر یو ځوان ته دغه ویل غواړم چې دا به خپل فرض ګڼو د خپلې علاقې په باره کې خبرې کول او د هغې پروموټ کول ملګرو که دا علاقه تاسو وګورئ دا هم دغه شنې غرونه او کاڼي بوټي علاقه ده خو د دې ځای د خلکو سوچ د کاروبار طرف ته د بزنس طرف ته هغه جوړ شوی دی د ماینډ سیټ یې د کاروبار طرف ته جوړ شوی دی
نو سلمان ستا څه خیال دی د دې ځای او بیا د شانګلې په باره کې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو وکړو ډېر ښکلی ځای دی ډېر بهترین پوینټ تیز به وایي چې د هندوکش د غرونو ستا د اواز واوري شنګلې ته دا نه رسي ځکه چې هلته نیچرل بیوټي ډېر زیات دی او اوبه چې کوم دي ډېر صافې دي او کمپیریزن چې موږ دې لینډ سره یا دې ځای سره دې پوینټ سره وکړو نو دې کې لکه ځای په ځای لږ ګن او اخوا دېخوا لکه چې کم مخکې هغه بیوټي و د دې ځای هغه پاتې شوې نه ده نو بهرحال شنګله خو بیا شنګله ده او ماشاءالله دا ځای هم ډېر ښه و چکر مو ولګو اوس مونږ تیاري ده را روان یو واپس دعاګانې کې یاد وساتئ ډېره مننه